سلامونه او نیکې هیلې د انعکاس راډیو درنو اورېدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مه شئ. تاسې په تیرو کې د ملاله ناول 5مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 6مې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ملالې رښتیا هم خوندور پخلی کړی و، خو مالګه ترې ور ډېره شوې وه. کله چې دسترخوانه وار شو، سلاد او ترکاري راوړه. هر څه یې ډېر منظم او پاک جوړ کړي وه. د دې لپاره چې ملاله په خپل غرور ولاړه پاتې شي ومې ویل، ای یاره منم دی، منې که مې په روغ کال کې هم دومره خواږه خواړه خوړلي وي، د مالګې لږ زیاتوالی به یې نظر مات وګڼم. ملاله مسکه شوه، په خندا خندا یې وویل دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره ورو. ما ته دې یوه ټوکه را یاده کړه. وایي چې یو سړي له کوم عالم نه په جومات کې اورېدلي وو چې په کور کې مو که د میرمنې د پخلي ستاینه وکړه، ترمنځ مو مینه زیاتیږي او ثواب لري. سړی چې له جوماته کور ته راغلی و، میرمنې ورته قرمه راخیستې وه. سړی ورته په ستاینو سر شوی و. واه څومره ښه دی، څومره مزیدار، سبحان الله، ماشاءالله او داسې نور. میرمنې ته یې سخته غوسه ورغلې وه او قرمه یې ترې له مخې پورته کړې وه. سړی حیران شوی و چې څه کیسه ده. میرمنې ورته ویلي و چې کلونه کلونه دې زما د پخلي صفت ونه کړو، نن چې ګاونډیانو قرمه را لېږلې د داسې صفتونه یې کوې. د ملالې ټوکې ته مو ډېر زیات وخندل. رښتیا هم د ملالې د لاس پخلی خوږ وه. ما خو که د وزن د ډېروالي له امله د شپې خوراک نه کوه، خو په دې شپه مې ډېر زیات خوراک وکړ. پوهېدم چې په خندا پسې ژړا هم وي. له تاوده بنډار وروسته مې تلوسه وه چې ملاله به راته د ژوند له ترخو کیسو څخه نوره پاتې کیسه هم کوي. خو کاش ما یې د اورېدو تاب لرلی، هم مې تلوسه وه او هم وارخطا وم چې څنګه یې واورم. دفتر کې ناست وم. په انټرنیټ کې مې د ایبولا ناروغۍ په اړه پلټنې کولې. ملاله د چایو له ترموز سره راغله. په خندا یې وویل، ته خو به هم وایې چې په وچ زور مې کیسه در باندې اورم. ملالۍ تا تر اوسه پورې زه درک نه کړم. ټوکه مې وکړه، زه پوهېږم ته مې تر ټولو ښه اورېدونکی او غمخور یې. ښه نو چې داسې ده، پاتې کیسه راته وکړه. د صدیق الله کیسه دې کوله چې د اوبو په نیر کې مړ شوی وه. رښتیا درته وایم هېڅ مې له زړه نه وځي، لکه په خپلو سترګو چې مې لیدلی وي. ملاله یوه شېبه غلی شوه، د چایو پیالې یې ډکې کړې، بیا یې پیل وکړ. اهو د صدیق الله د مړینې غږ دروند و. زه خو کوچنی وم، نه پوهېدم، خو مور مې تل ستاینې کوي او ورپسې ژاړي. ما ته یې هم ځکه ډېر احساس کېږي چې کور کې تر ما بل کوچنی نشته. د مور له خولې مې یوه ورځ یو څه واورېدل چې امکان دې ولري میرزا کاکا یا زامنو به زموږ د میراتۍ په موخه صدیق الله وژلی وي. ګمان د ایمان زیان دی. دا خبرې دې له تا سره امانت وي. زما هم په دې خبره زړه اوبه څکي. ستا څه نظر دی؟ ټکان مې وخوړ. زړه مې ورسره تاییدوله، خو دا چې اوس اوبه له ورخه تېرې وې څه مې ونه ویل. کلیوال خلک اکثره داسې کوي، د خپلې لږې ګټې لپاره د بل کور ړنګوي. خپل تره زوی هم تربور بولي. نارینه اولاد پرمختګ او ښاد ورځې نه پرې لورېږي. ومې ویل ملالې ته خو هوښیاره او لوستې نجلۍ یې، کاکا به دې د څه لپاره دا کار کړی وي؟ نه خو ستاسې داسې ډېرې ځمکې او جایداد شته او نه هم نور شته. که ثبوت پرې لرئ خو سمه ده، او که نه څوک په لوی لاس داسې کار نه کوي. دا بدګماني مو ترمنځ کرکه زیاتوي. ته دې باید مور وپوهوې. اهو ستا خبره سمه ده، خو زموږ ټولنه کې دا هر څه ممکن کېدای شي. تره مې راته ګران دی، خو هغه به دې نه وي اورېدلي چې بني آدم د بني آدم زهر اخلي. خو دا جمله چې انسان د انسان په مینه پای زموږ قاموس کې سوځېدلې ارغۍ راته ښکاري. ښه چې هر څه وتېر شول. زه هم د کمپ د نورو ماشومانو په څېر رالویېدم. د صدیق الله له مرګ وروسته مې مور لکه سوی لاس ساتلم، باندې یې لوبو ته هم نه پرېښودم. څومره به مې چې مور را باندې زهیرېده، هومره به ډېره ناروغېدم. هغه وخت خلکو طبي درملنه ډېره نه کوله. ملایانو ته به یې وروستم.
غاړه به مې له تاویزونو ډکه وه. ښه خواړه مې نه شو خوړلی، تل به پرهیز وم. یوه ورځ مې مور وزه راته واخیستله، ښه به یې ساتله، ټولې شیدې به یې ما ته راکولې. کله به مې مور له ماماګانو کره بوتلم، ډېره به خوشحاله وم لکه له بنده چې ازاده شوې یم. څو ځلې مې ماماګانو مور ته وویل چې باید نور له دوی سره ووسو، خو مور مې ویل چې شرم دی، خلک به بیا خبرې راپسې کوي. که وچه وه که لمده وه، د تره په کور کې رارسېدله. مور مې سرټیټی وخت نه دی تېر کړی، شپه ورځې ګنډل کول او زما د جامو پیزار او درملنې په لټه کې به وه. یوه ورځ مې د ماما ښځې نوې جامې ورته ګنډلې وې. مور مې زړه نازړه به اغوستې. تره مې غوسه وه چې باید نوې جامې وانه غوندي، ځکه چې خلک نورې خبرې پسې کوي، وایي به چې کونډه ده، میړه ته یې زړه کېږي. مور مې تر ننه بیا نوې او ښکلې جامې وانه غوستلې. زه به یې ښه ساتلم، کله کله به یې لوبې راسره کولې او بوخته به یې ساتلم. کله یې چې ښوونځي کې داخله کړم، میرزا کاکا نه غوښتل، ویل چې باید دیني درس ووایم. مور مې خفه وه، هر ډول قناعت ورکړ، خو په دې سربیره به هم ټوله ورځ ډونګېده. ښوونځی مو له کور یو څه لرې و. مور به مې اکثره تر ښوونځي راسره لاړه، تشویقولم به یې، ویل یې چې لویه شې، لویه ډاکټره به یې. زه به مسکی شوم او له موره به مې ډول پوښتنې کولې. زه به ډاکټره یم، د خلکو اپریشن به کوم، خلک به ما ته راځي، ډاکټره به راته وایي ته که مریضېدلې تا ته به دوایي راوړم، موټر کې به ګرځم، واده به وکړم او داسې نورې. مور به مې ټولې پوښتنې په مینه راته ځوابولې چې زه به یې ډېره خوشحاله کړم. له اروايي اړخه هم دا خبره ثابته شوې ده. کله مو چې ماشوم ته د خبرو کولو جرأت ورکړ، د هغه راتلونکی روښانه جوړیږي. ماشومان د هر شي په اړه بېلابېلې پوښتنې کوي، ځکه دوی ته په دې نړۍ کې هر شی نوی وي. باید د دوی په ژبه یې ورته ځواب کړو، ملامت یې نه کړو. زما مور نالوستې وه، مګر زما په تربیه کې لوی لاس و. تر اوسه یې نه یم اړیستلی چې د کور کار وکړم. تل راته وایي چې باید درس ووایم او د خلکو خدمت وکړم. تر اووم ټولګي مې هماغه د مهاجرو په پنډغالي کې په داسې حال کې درس ولوست چې د هغه وخت چاپېریال، کورنیو محدودیتونو، محرومیتونو او ستونزو نه لوبو ته پرېښودم او نه مې وخت له خندا او ساعت تېری وکړ. هره ورځ به چې د اوبو د نیر په غاړه ښوونځي ته تلم، له اوبو مې سخته کرکه کېده، خو بیا به مې هم ورکتل. صدیق الله به مې پکې لیده چې اوبو په سر اخیستی وي، لاس او پښې وهي و. د ملالې په ستوني کې بیا خبره غوټه شوه، لاړې یې تر ستوني په زحمت تېرې کړې، سر یې وځړېد، غلې وه. یو ناڅاپه یې موبایل وشرنګېد، لکه په خوب کې چې وډاره شي. وارخطا شوه، پزه یې سخت کړه، سترګې یې په سپینو مهینو ګوتو پاکې کړې، له سترګو یې ویښته واړول او له څوکۍ پورته شوه. ټلیفون ته یې په حیرانۍ وکتل، او یې ویل بښنه غواړم، یوه اړیکه ده. خبرې یې پیل کړې. رشیده، خیر خدای په دې شپه زړه مې ولړزېد چې رشیده بیا په دې شپه ملالې ته زنګ وهل. 100 او 100 فکرونو په مخه کړم، خو نه مې غوښتل د ملالې فکر په دې پوښتنو ور خراب کړم. وړاندې تر دې چې ټلیفون ترې بند کړي، ورته یې وویل سمه ده چې سبا روغتون ته راغلې، خبرې به پرې وکړو، ته فکر مه ورته کوه، زه خو در سره یم. ما فکر کاوه چې ملاله به خپل حال راته ووایي چې څه کیسه وه، خو داسې ښکارېده لکه یو څه خبره چې له ما پټول غوښتل. د خبرو توازن خراب شو، چای یخ شوی و، پیالې مې تشې کړې، غوښتل مې تازه چای واچوم. ملالې وویل چې زه نور چای نه څښم. ومې ویل ښه کیسه دې کوله، دا څوک خدای دې انصاف ورکړي، زما او ستا مجلس را خراب کړ، ځان یې تېریس. بیرته یې له هغه ځایه کیسه پیل کړه. ښه نو د ښوونځي کیسه مې کوله. د باغبانانو نیر لکه یو قاتل او وینه زبېښونکی ښامار داسې راته ښکارېده چې له خولې یې وینې او زګونه تویېږي. هره ورځ به چې له ټولګیوالو سره د نیر په غاړه تېرېدم، نه به مې ورکتل او لرې به ترې روانه وم. دوی به راپورې خندل چې له اوبو ډارېږم، خو زما له زړه نه و خبر. یو وخت یې راته اروایي ناروغي پیدا کړه،
یوه شپه مې خوب لیده چې خپله نیر ته ورغورځم، لاس او پښې وهم، خو نشم ترې راوتلی. مور مې د نیر په غاړه را سره لوڅې پښې منډې وهي، ټکری ترې غورځېدلی وي. نارې راته کوي چې غاړې ته راشه او لاس راکه، اوبه ډېرې وي. زما سترګې راوتلې وي، کله مې د نیر څپه ډوبه کړي او کله مې سر تر اوبو راپورته کړي. مور مې چغې وهي چې هله ژر شئ، د خدای خاطر وکړئ، لور مې وژغورئ، خو هیڅ څوک نه وي. آخر مجبوره شي او نیر ته راټوپ کړي. په دې وخت کې له خوبه راویښه شوم. څومره چغې به مې خوب کې وهلې وي. مور مې سر ته ناسته وه او راته ژړلې. مور مې پوه کړم چې نور باید د نیر په غاړه ښوونځي ته لاړه نه شم. همداسې مې وکړه. په لرې لاره به ښوونځي ته تلم. هلته په پټیو کې د یو بزګر کور و. دوه غټ غټ سپي یې ساتلي وه. هر وخت به چې تېرېدم ځان سره به مې ډبرې په لاس کې اخیستې وې، د دې لپاره که سپی خوړلم نو ولم به یې. خو له سپي سره چیرې کېده. یوه ورځ ښوونځي ته تلم، یو ناڅاپه سپي را باندې رامنډه کړه. خدای خبر څومره منډې به مې کړې وې، څومره چغې به مې وهلې وې، خو بالاخره یې رانه سکوره کړې وه. کالي او د کتابونو بکسه یې راته څیرې ویرې کړې وه. په ورانه یې خوله راته خښه کړه، زوف وه او په وینو لت پت وه. بزګر له لرې لیدلی وم چې سپي وخوړم. په منډه راغی او زه یې کور ته په غېږ کې یوړم. د بزګر میرمن او لوڼو پیژندم. ژر ژر یې وینې راپاکې کړې. د هغو وختونو درملنه یې راته وکړه. یوه لویه د بخمل څیره یې وسوځوله او ایرې یې پر ټپ واچولې. بیا یې ټپ کلک په دسمال وتاړه. ما له دردونو چغې ورته وهلې. خپلو ټپونو ته نه وم خپه، د میرزا کاکا او مور منت ته خپه وم، خپلو کالیو او کتابونو ته خپه وم. ډوډۍ یې راکړه او زیړ غوړي یې ښه ویلې کړل، بیا یې یخ کړل او پر ټپ یې راوڅڅول. ویل مې زما ټیکری کتابونه او بکسه څه شول؟ بزګر راته ویل بچی مه ژاړه، زه یې پټیو کې درته ګورم، که پیدا نه شول زه یې په بازار کې درته رانیسم. ناوخته شوی و. مور مې اندېښمنه شوې وه. تر ښوونځي راپسې تللې وه، خو زه یې نه وم پیدا کړې. بیا مې د ټولګیوالو کره ورغلې وه. بزګره له کوره په غېږ کې راویستم او د خپل آس په بګۍ کې ځان سره کېنولم. د لاسا کولی مې چې کور ته دې بوزه، جوس او میوه درته اخلم. د سړک په غاړه مې مور لکه لیونۍ منډې وهلې، چیغې مې کړې، هغه د مور مې، و مورې و مورې. بزګر داس بګۍ ودروله. مور مې ټیکری په غاړه زموږ په لورې رامنډه کړه، کلک یې غېږ کې ونیوله. بیا یې په بزګر ورغوټه کړه چې هله شه، ژر راته ووایه زما لور چا داسې په بد حال کړې ده. مور مې ټول حواس له لاسه ورکړي وه. نور خلک هم راغلل، ګڼه ګوڼه جوړه شوه. خلکو مې مور د لاسه کړه او زه یې کور ته په غېږ کې یوړم. ډېرې ورځې له ټپونو دردېدم. مور مې راته وویل نور به ښوونځي ته نه ځې، ستا له تعلیمه تېره یمه، کراره کور کې کښېنه. ډېرې ورځې وروسته زموږ د صنف نګران راپسې راغی. میرزا کاکا او زما مور یې مجبوره کړه چې باید ښوونځي ته لاړه شم. په هغو سختیو او بدو ورځو شپو کې ښوونځي ته لاړم چې درس ویل کفر و. 10م ټولګي ته اول نمره بریالی شوم. نه مې هېرېږي چې ماماګانو، ټولګیوالو او مور مې ډالۍ راته راوړې وې. نږدې وه له خوشحالۍ مې زاره وچوې. نور هم پسې تشویق شوم. په خپل کور کې مې د انګلیسي ژبې او ریاضیاتو کورس پرانیست. له لرې لرې سیمو به نجونې راتلې. یو وخت دومره بیروبار جوړ شو چې په درس ویلو یې نه رسېدم. ما به هم خواري ورسره کوله او هم مې فیس کم ترې اخیسته. په خپلو خپلوانو کې مې نوم لاړه چې له ملالې داسې تکړه نجلۍ جوړه شوې ده که څه هم زه کم عمره وم، خو بیا به هم ډله ډله خلک زموږ کور ته زما په رشتې پسې راتلل. د تربرونو نه لورېدل چې زه د دومره اسکه ووسم. یوه ورځ لیسې ته تلم. 2 نجونې نورې هم را سره وې. د سړک پر غاړه موټر ودرېد. غوښتلې ما ورسره په زور بوځي. موږ بوکرې اغوستې وې. زما پر ځای زما بله ملګرې له لاسه ونیوله او په زوره یې موټر ته پورته کړه. هغې هم چغې ورته وهلې او موږ هم. د موټر ښیښې په تیږو ورته وویشتې. نږدې 2 کیلومتره لرې یې بېرته موټر ودراوه او نجلۍ له موټره ښکته کړه.
د نجلۍ له خبرو پوه شوم چې دا کسان اصلا په ما پسې راغلي وه، خو پر هغې بلې بېچاره تېروتې وه. مور ته مې له ډاره دا کیسه نه شوی کولی. ما ویل بیا به مې لیسې ته پرې نږدې. نور نو هر څوک زما د درس ویلو معنی ګرځېدلي وه. سربیره پر دومره ننګونو او ستونزو مې تر 12م ټولګي درس ولوست. دا خو ما سرسري کیسه درته وکړه. په دې دومره وختونو کې لسګونه ځلې مړه شوې او ژوندی شوې یم، مګر همت مې له لاسه نه دی ورکړی. د پوهنتون کیسه خو پاتې ده، هغه هم په فرصت سره درته کوم. پوهېدم چې ملالې ته خوب ورغلی دی، سترګې یې پټې پټې کېدې او غځونې هم کولې. نږدې د شپې 2 بجې وې. په دې شپه کوم عاجل ناروغ هم روغتون ته رانغی. ملاله ستړې هم معلومېده. ومې ویل پوهېږم خوب درځي، ځه ته د خپلې خونې ته لاړه شه، دروازه درپسې کلکه که. که کوم ناروغ راته زه ویښ یم بیا خبره درکوم. زړه مې نه کېږي چې کیسه دې نیمه کې پاتې شي، خو خیر بل وخت به یې په فرصت سره راته وکړې. یو څو پوښتنې مې هم زړه کې دي چې بل وخت یې درته وایم. همداسې ده، خوب راځي. مور ته مې هم اندېښنه ده، زه چې نه مور سره خوب نه ورځي. زه اوس هم لکه ماشومه له مور سره ویدېږم. ملالې په دې خبرې په کړس کړس وخندل. له څوکۍ پورته شوه، غځونې یې وکړې، په تلو کې یې وویل بیا زه هم در سره د ژوند په اړه یو مشوره کوم. اوس ښه شپه درته غواړم. د ژوند په اړه مشوره؟ فکر یې یوړ. غوښتل مې ترې وپوښتم، خو په زړه کې مې تېره کړه ځکه چې د پوښتنې وخت نه و. د ملالې له تلو وروسته مې ځان داسې بې زړه غوندې احساساوه. زړه کې مې کرل ریبل چې څه ډول ورته اظهار وکړم. یوه لوري ته به مې ضمیر ملامتولم چې په پاکه جامه کې داسې څه کول چې که څه هم لاشعوري کړنه ده، بد کار راته ښکارېده. خو مینه ړنده وي، د هر چا د زړه کور ته په پټو او ړندو سترګو لاره کوي. ملالې نو اوس زما زړه داسې نیولی و چې هېڅ چا ته پکې ځای نه و. خپل ځان راته دوه رنګه ښکارېده. هېڅکله مې نه غوښتل چې مینه یې د هوس قرباني کړم، خو بل لوري ته مې ضمیر دا هم نه منله چې ملاله دې د بل شي. ما که واده درلود هم په دې ورځو کې ځان راته یو نوی او بې واده ځوان ښکارېده. زما او د ملالې مینه باید له نورو خلکو په بیل ډول وي، داسې مینه چې د یو بل د تکمیل لپاره مو پړاوونه وهلي وي. داسې فکر کوم لکه خدای مو ارواوې سره همزولې پیدا کړي دي. هغه وخت چې خدای دنیا نه وه پیدا کړې، زموږ روحونه په آدم کې سره خواږه ملګري او د یو او بل لپاره پیدا شوي وه. خو فطرت په یو زمان کې یو څه مخکې او وروستو تر یو او بل لرې دنیا ته راوستو. زموږ لاشعوري هڅو رنګ راوړ، بیرته یې په یو روغتون کې سره یو ځای کړو. دواړو خپله ورکه وموندله. اوس که زمانه غمازي ونه کړي، زموږ ټول راتلونکی ژوند به یو ځای وي. که ملاله نشي کولی، زه باید زړه وکړم، ورته ووایم چې که زما او ستا ابد یو و، باید ازل مو هم یو وي، او دا کار باید په شریکه وکړو. زړه کې مې جوړه کړه چې هر ډول وی باید ملاله رضا کړم چې واده را سره وکړي. د خپل شخصي کلینیک د پراخېدو تصمیم مې ونیو. ملاله به را سره مېرمنې معاینه کوي او زه به خپل کار پر مخ وړم. خپلې مور او مېرمنې ته هم باید قناعت ورکړم. زما لپاره به دا یوه ستره ننګونه وي چې له وحدې سلامت ووځم. ما به په هر کار کې له ځینو خاصو ملګرو سره مشوره کوله، خو پوهېدم چې که په دې اړه له چا نه نظر وغواړم، ارومرو منفي نظر راکوي چې هر څه وي په هر قیمت وي. زه او ملاله باید سره یو ځای شو. پوهېدم چې د ملالې هم زړه دی، خو معمولي یادونه په کار وه. خو دې معمولي یادونې ستر جرأت او لوی زړه غوښت. سبا ورځ ملاله رخصت وه، مګر بیا مې هم غرمه مهال ولیده چې روغتون ته راغلې وه. زما خو مجبوري وه، ټول روغتون را په غاړه وه، باید هېڅ رخصت ونه کړم. خو ومې ویل ملاله به احساسه پیغله ده، ښه ده چې راغلې ده. له کړکۍ مې څارله، ټلیفون یې غوږ ته ونیو، بیرته یې ژر بند کړ. د روغتون د بڼ خواته لاړه. له مخامخ بلې کړکۍ مې پرده پورته کړه. رشید باغ کې لګیا و، ښکلې کالي یې اغوستې وه. ملالې په لاس ستړي مشي ورسره وکړه. سر مې ورته وګرځېد چې ملاله ولې داسې کار وکړي. په کړکۍ کې مې همداسې ورکتل.
دواړه په سیمټي څوکۍ سره کېناستل. ځمکې ځای رانه کړ، باندې راووتم. د بڼ په بل سر کې ښکته پورته ګرځېدم. رشید له لرې ناره راوکړه: ډاکټر صاحب، دلته راشه. نه مې غوښتل دا منظر دې وګورم. زړه کې مې کرل ریبل چې ملاله څه ډول پوه کړم، او که نه پوهېده له رشیده څه ډول غچ واخلم. بیرته مې زړه وکړ چې له باغه ووځم. ملاله خپله را روانه شوه، تیزه راغله. ویې ویل: څنګه خوابدی غوندې؟ بې خوبه یې که څنګه؟ نه، هسې لږ مې چورت خراب و. ما ویل پام به غلط کړم، خو ستا او د رشید په لیدو مې لا پسې چورت خراب شو. لکه ماشومه په خندا شوه. زه پوهېدم چې ته ولې خفه یې، خو ته راشه کیسه درته وکړم چې زه ولې رشید ته ورغلم. څه مې ونه ویل. ورسره روان شوم. تلوسه مې شوه چې څه کیسه راته کوي. رشید ته یې غږ وکړ: رشیده، دلته راشه. رشید راغی، تازه و، کالي هم نوي اغوستي و. ملالې وویل: خبر به نه یې؟ ما خو یوه بله ورکه هم وموندله. په حیرانۍ مې ور وکتل. د څه شي ورکه؟ رشید یادوم. رشید مې د هغه نیازبین ماما زوی دی چې زه یې ډېره نازولی یم. خو دا چې دا سړی ورک شوی و او څنګه را پیدا شو لویه کیسه ده. دا ظالم زما همزولی دی. هغه وخت چې موږ او دوی پېښور کې اوسېدو، ماما مې په څه خبره بې عزته کړی و. څه شیطاني یې کړې وه. شپه په شپه له کوره تښتېدلی و. درسونه یې هم پرېښي وه. ایران ته تللی و. هلته په کم عمرۍ کې په نشو تماشو سر شوی و. ډېر وخت یې هلته تېر کړی و. ما ته یې کیسه وکړه. په خپل کور او زموږ په کور یې مرګ تېر کړی و. مودې وروسته یې چې حال احوال معلوم نه شو، موږ هم په دې حساب کړی و چې هلک خدای مکه چېرته مړ شوی دی. مور به یې شپه ورځ پسې ژړل. زه غلی ولاړ وم. د ملالې خبرو ته مې غوږ نیولی و. ملالې وویل: راځئ پر څوکۍ کښېنو، زه به د دې کمبخت کیسه درته وکړم. یو وخت یې زړه کړی دی چې له ملګرو سره ترکیې ته لاړ شي، خو د ایران او ترکیې پر پوله ایراني پولیسو نیولی، بندي کړی دی، او له څه مودې زندان څخه وروسته یې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راړولی. هرات کې یو څه موده د لاس مزدوري کړې ده، کرایه یې پیدا کړې او بیرته کابل ته راغلی. ماماګان مې خوست کې اوسي. په دې وروستیو کې دومره خبر شوي دي چې رشید ژوندی دی. نور حال نه دی ورکړی چې چیرې دی او څه کوي، او هغوی به خدای خبر نور څومره ځایونه پسې لټولی وي. دلته کابل کې د ایران یو ملګری پیدا کړی دی. د هغه دلته کور دی. ټوله ورځ به یې مزدوري کوله او شپه به یې د ملګري په کور کې کوله. د هغوی کور هم د مشرې ډاکټرې له کور سره نږدې دی. نو یې غوښتنه ترې کړې چې رشید ته کوم کار پیدا کړي. هغه پرې رحمېدلی ده او دلته یې باغوان مقرر کړی. ملاله ډېره خوښه وه. رښتیا یې هم لویه ورکه موندلې وه. په رشید مې ټوکه وکړه: رشیده، اوس نو باید خیرات وکړي چې خدای پیدا کړي. ویې خندل: ولې نه، خدای خو مخکې پیدا کړی یم. ملالې وویل: د ده خو هر څه پر ما، تا امر کوه چې زه څه وکړم. ټوکه کوم، له زړه خوشحاله یم. خو رشید باید نور بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، کور ته لاړ شي. او هو، زه به یې بدرګه کړم تر کوره، خو تر اوسه پورې زه منع کړې یم چې باید کورنۍ خبره نه کړم. رشید وویل: هو، په دې کې یو راز دی. نه غواړم. ملالې وویل: نه پوهېږم رشید ولې نه غواړي. که هره غوښتنه یې وي زه یې ورسره په ماما منم، خو نور باید له خپله ضده واوړي. بلکې جدي وایم چې هېڅ عذر یې نه منم. ډاکټر صاحب، اوس خو ریحانه نشته. که ستا خوښه وي زه به 3 ورځې رخصت واخلم. رشید ته هم رخصت ورکه. زه او دی به خوست ته لاړ شو. خوښه مې ده. کاش روغتون کې څوک وای، زه به هم در سره تللی وم. ملاله دومره خوښه معلومېده چې ځمکې ځای نه ورکاوه. رشید باندې به یې لاس واچوه، ورنږدې به شوه، ورسره خندل به یې، پخوانۍ خاطرې به یې ور یادولې. زه نو بیخي په بله نړۍ کې ګرځېدم. نه مې ملاله لیده او نه رشید، نه د روغتون شین بڼه او نه هم پراخه کائنات. چورت وړی وم. ملالې او رشید خپلو کې خبرې کولې، ما هېڅ نه اورېدل. یو وخت مې نرم لاس په اوږه ولګېد، لکه له خوبه مې چې څوک راپورته کړي. ملاله وه.
ګردې ګردې تورې ښکلې سترګې ګرځولې. ورو یې راته وویل ته چېرته ګرځې؟ ولې بې چورته یې؟ رښتیا یوه خبره درته کوم، نن نږدې دی چې له خوښۍ سکته وکړم. که دې خوښه وي زه او رشید به کور ته لاړ شو. مور به مې هم ورته ډېره خوشحاله شي. بله دا چې مازدیګر مې د کلي شاوخوا مېرمنې خپل کور ته رابللې دي. غوښتل مې د زیږون د اولاد د وقفې او نورو لارو چارو په اړه مفصل لیکچر ورکړم. بله دا چې سبا به خوست ته هم ځو که نه. سر مې وځړېد. د څه ویلو توان مې نه درلود. رشید منډه کړه. جنریټر یې ګل کړ. په چمن کې اوبه ډنډ ولاړې وې او د ونې سیوري ورته رامات و. ما تندي ته لاس نیولی و. ملالۍ وویل زړه دې نه دی چې رخصت راکړې؟ ولې نه خو؟ خو څه؟ زه هم دلته یوازې پاتې کېږم. ولې ډاکټران خو شته در سره که نه؟ هغوی به څه کوه؟ زه خو چې ته نه یې نو خبره ګونګه ولې کوې؟ راته ووایه. ملالۍ ته باید ما درک کړې. ضرورت نشته د ویلو. پوه شوم چې سپین سترګي مې وکړه غلی شوم. ملاله هم شیبه غلې وه. وروسته یې وویل تا چې زه څومره درک کولی شم فکر نه کوم چې بل څوک دې داسې درک کړي، خو همدې خو کار خراب کړی دی. ویل مې چې همدا د اظهار موقع ده. باید ملاله پوه کړم چې نور وار نه رانه کېږي. رشید زموږ خواته را روان شو. ملالۍ وویل خدای به هر څه سم کړي، غم مه کوه. زه چې له خوسته راوګرځم بیا کیسې سره کوو. زما او ستا کیسې خو لا پاتې دي. زه پوهېږم ته څه شي ته ځورېږې. هېڅ چرت مه وهه. هغه ټپه به دې اورېدلې وي چې زما او ستا یاري جوړېږي. زما او ستا یاري جوړېږي. هغه بله مصره یې څنګه ده؟ خندا مې له وسه نه کېده، خو بیا یې هم وخندولم. ومې ویل ما نه دې هم هېره کړه. بس هم دومره بس ده. خدای دې همداسې وکړي. ملالۍ په خوند وخندل او په ناز یې وویل. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د ملالۍ ناول شپږمه برخه همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار توفیق الله نادي په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.